یو وخت د یو باچا وزیر مړ شو. باچا په هغه وزیر باندې ډیر زیات خفه و. نه یوازې چې باچا په دې وزیر باندې ډیر زیات خفه و، بلکې د ملک ټول عوام په هغه وزیر باندې ډیر زیات خفه و. هغه ځکه چې دا وزیر له باچا سلامت او له دې ملک دواړو سره ډیر زیات وفادار انسان و. هغه به باچا سلامت ته ډیرې ښې مشورې ورکولې او باچا سلامت به د دې وزیر نه د ملک حال او احوال پوښته. د ده د مړنې نه څه موده پس باچا بیا هم په ده پسې ډیر زیات خفه و او دا یې ډیر زیات یاداوه او هر وخت په ده پسې خفه ناست و. باچا سلامت له تا نه قربان شم. د وزیر د مړنې نه راهیسې خفه ناست او هیڅ چا سره هم خبرې نه کړې چې دا ولې؟ سپاهي تا ته معلومه ده چې هغه وزیر زما ډیر زیات وفادار و او زه به یې د ملک حال او احوال نه خبروم. اوس به زه د ملک حال او احوال د چا نه پوښتم. اوس به زه د باچاهي څه رقم کوم. هغه یو ماضي معمولي وزیر نه و، هغه زما لپاره د سرو زرو غمی و. سپاهي داسې ښه انسانان په دې معاشره کې ډیر کم پیدا کیږي. اوس چې زه د هغه دپاره خفه نشم نو څه وکم؟ رقص وکم سپاهي؟ وایه. نه باچا سلامت له تا نه قربان شم. زما غرض دا نه و چې وزیر ښه انسان نه و، بلکې زما غرض دا و چې موږ ټولو مسلمانانو په دې باندې ایمان دی چې موږ به یو ورځ نه یو ورځ د مرګ نه څکه کوو. موږ له اوس دا نه ده پکار چې لاس تر زنې کښېنو، بلکې موږ ته پکار دی چې د ملک په باره کې څه سوچ وکړو. باچا سلامت ته ماته مازې یو اډر راکړه چې ټول ملک تر خپو وکاږم او یو ښه انسان پیدا کړم، تاله یې راولم. نو سپاهي د خپل ځان دپاره به یو ښه انسان زه پخپله لټوم، خو سپاهي د دې وزیر په شان به بل ښه انسان ماته چیرته میلاو شي؟ زه خو بالکل په فکرونو کې ډوب یم. ته راته ووایه سپاهي زه به دا ښه انسان چیرته لټوم چې زما سره هم وفادار وي او د ملک حال او احوال هم ترې پوښتم او هغه ټول رښتیا حال راته وایي. د وزیر د مړنې نه پس بیا هره شپه باچا سلامت به خپل لباس بدل کړو او د شهرونو په کوڅو کې به ګرځېده او راګرځېده چې د ملک حال او احوال هم معلوم کړي او خلک څه سوچ کوي چې د ده نه خوشحال دي او که نه. بیا یوه شپه باچا سلامت د خلکو حال او احوال معلومولو لپاره خپل لباس بدل کړو او د یو شهر په کوڅه کې روان و چې مخې له یو بوډا راغلو او ناڅاپه د باچا سلامت سره ټکر شو. ای بوډا په سترګو نه وینې څه؟ ته نه ګورې چې زه په لار روان یم او ته ما سره ټکر شوې؟ چې دومره ضعیف یې نو بیا کور کښېنه، ولې په شپه کې دلته ګرځې او څه کار دې دی؟ څوک یې او د کوم ځای نه راغلې؟ صفا حال راکړه، درشه. ای ځوانه که زه په سترګو نه وینم او ضعیف یم، ته خو ځوان یې، ته خو په سترګو وینې، ته ولې زما سره ټکر شوې؟ معلومیږي چې د کومې غټې کورنۍ، خو نظر دې نه لګي. زه یو عقلمند انسان یم او بیا عقلو ته عقل ورښیم، نو ځکه په شپه کې دلته ګرځم. ته څه کړې؟ ای بوډا زه درته ډېر سخت په غوسه کې یم او ته راته د عقل خبرې کوې. دا څه رقم عقل دی چې بې عقلو ته عقل ورښې؟ صفا حال راکړه او په شپه کې څه کړې؟ که زه وغواړم نو دلته دې ختمولی شم. زر شه حال راکړه. ای ځوانه زه رښتیا وایم، زه یو غریب عقلمند انسان یم. زه په شپه کې ځکه دلته ګرځم چې خلکو ته لار وروښیم او بیا عقلو ته عقل وروښیم. له غلو څخه زما هیڅ یاره نشي، ځکه چې له ما سره د غلا کولو هیڅ شی هم نشته چې غله له ما څخه یوسي، نو ځکه زه دلته په شپه کې ګرځم. بیا په دې سبا باندې باچا سلامت یو حکم جاری کړي. سپاهي ولاړ شه، زما دا حکم جاری کړه چې د شپې مهالي څوک د ښار په کوڅو کې ګرځي او راګرځي، لاس کې به چراغ لازمي ګرځوي. که د چا په لاس کې چراغ نه و نو هغه ته به باچا سلامت سخته سزا ورکوي. لاړ شه اعلان وکړه سپاهي. باچا سلامت له تا نه قربان شم. دا دی هم دستي اوس لاړم، اعلان کوم او دا حکم جاری کوم. لاړم باچا سلامت. خدای مو وبخه، یو ضروري اعلان واورئ. باچا سلامت ته حکم جاری کړی چې د شپې مهالي څوک د ښار په کوڅو کې ګرځي او راګرځي، هغه به لازما په لاس کې چراغ ګرځوي. د چا چې هم په لاس کې چراغ نه ولیدل کېدو هغه ته به باچا سلامت سخته نه سخته سزا ورکوي. ته حکم دی تعمیل وکول شي. د اعلان پای. بیا یو څو ورځې بعد باچا سلامت بیا خپل لباس بدل کړي او د ښار په کوڅه کې روان وي چې ناڅاپه بیا هغه بوډا مخې له ورله راسي او ورسره ټکر شي. باچا سلامت هم په ځمکه راپرېوځي او هغه بوډا هم په ځمکه راپرېوځي. ای سړیه څوک یې زما مخې له راغلې؟ ړوند یې څه چې زما سره ټکر شوې او د شپې مهال یې دلته څه کوې چې دلته ګرځې؟ څه کار دې دی؟ غل یې که څه بلا یې؟ ولې زما مخ له راغې او ما سره ټکر شوې؟ ووایه.
ځوانه زه یو غریب بوډا عقلمند کس یم ځکه په شپه کې ګرځم چې بې عقلو ته عقل ور وښیم او بې لارو ته لار ور وښیم او ته څه کړې چې دلته شپه کې ګرځې غل خو به نه یې معلومیږي چې د کومې غټې کورنۍ راته ووایه چې ته څوک یې د دې بوډا د خبرو نه باچا سلامت ته معلومه شي چې دا هم هغه بوډا دی کومه بله شپه چې باچا سلامت سره ټکر شوی و ای بوډا ځکه هر څوک یم خو اول ته راته ووایه چې ته څوک یې او لاس کې دا چراغ بل کړی ولې نه دی چې مړ پروت دی دا ولې د باچا سلامت د حکم نه ناخبر یې چې باچا سلامت ویلي چې چراغ به لاس کې ګرځوي ای ځوانه د باچا سلامت د حکم نه بالکل خبر یم دا د چراغ می لاس کې نیولې د باچا سلامت په حکم باندې خو باچا سلامت دا حکم هیڅ کله هم نه دی جاری کړی چې هغه چراغ به بل هم وي هغه یوازې دا حکم جاری کړی چې چراغ به په لاس کې ګرځوي او د بلولو یې نه دی ویل د بلولو لپاره د تیل ضرورت وي او غریبانو سره تیل کوم دي ما خیال چې د باچا سلامت ذهن کار نه کوي او هغه سره په محل کې کوم عقلمند وزیر هم نشته زما په خیال ځکه هغوی به بیا د باچا سلامت پام دې ته اړولی وو چې چراغ څوک لاس کې ګرځوي هغوی ته د تیل ضرورت هم وي د بوډا په دې خبره باندې باچا سلامت زړه ته دا خبره دننه شي چې دا بوډا یو معمولی بوډا نه دی دا واقعي هم یو عقلمند بوډا دی نو ځکه بیا د هغه بوډا د اته پته د معلومولو لپاره باچا سلامت له هغه سره په لار باندې روان شي چې د هغه د کور کلي او اته پته یې معلومه کړي او بیا باچا سلامت لاړ شي خپل محل ته سپاهي هغه بوډا واقعي هم ډېر عقلمند بوډا و ما خو ځان سره دا فیصله کړې چې هغه به زه یو وزیر جوړوم چې د ملک په باره کې اختنې پوښتلي او حال او احوال ترې وپوښتم ما ته هغه ډېر عقلمند ښکاره کېږي ولاړ شه او فورا هغه بوډا ما له راوله ولاړ شه سپاهي باچا سلامت ستا حکم به سر سترګو دا دې اوس ولاړم او هغه بوډا مې را پیدا کړو را مې واستو او ستا مخې ته مې حاضر کړو ولاړو باچا سلامت سپاهي ولاړ شي هغه بوډا را پیدا کړي او رای ولي د باچا سلامت مخې ته یې حاضر کړي باچا سلامت هغه بوډا مې را پیدا کړو او لاړم را مې واستو دا دې ستا مخې ته مې حاضر کړ ای عقلمند بوډا کېنه په دې کټ باندې زما مخې ته مخامخ چې خبرې اترې سره وکړو کېنه په دې کټ باندې اوهو دا خو هم هغه ځوان دی کوم چې د شپې مهال ما سره ټکر شوی و ما ویل چې دا د کوم غټ خاندان سره تعلق لري دا خو باچا سلامت دی هو بوډا صحیح دی وویل دا باچا سلامت دی د شپې مهال ځکه ګرځېدو چې د خلکو حال او احوال معلوم کړي چې خلک څه کړي او څه نه کړي غلاوې خو نه کړي کوم بد کارونه خو نه کړي نو ځکه د شپې مهال ګرځېدو خو باچا سلامت دا ته وی چې د شپې مهال ګرځېدې زه تا نه بخښنه غواړم چې تا سره په ناڅاپي توګه باندې ټکر شوم نه بوډا په ژوند کې داسې خامخا کېږي که ته ما سره ټکر شوې نو زم تا سره ټکر شوی وم زم تا نه بخښنه غواړم ته واقعي هم یو عقلمند بوډا یې ځکه چې تا ماته یو د عقل خبره کړې وه تا ویلي وو چې څوک لاس کې چراغ ګرځوي نو تیل لازمان غواړي دې خبرې ته زما هیڅ پام نه و شوی ځکه مې حکم نه وي جاري کړی بوډا زما یو عقلمند وفادار وزیر و کمې خبرې ته چې به زما پام نه و نو ده به زما پام هغه اړخ ته واړاوه بیا هغه مړ شو زه ورپسې ډېر خفه شوم ډېر وخت کېږي چې د یو عقلمند کس په تلاش کې یم باچا سلامت ستا هغه هوښیار او عقلمند وزیر دی خدای وبخي واقعي هم په دې دنیا کې عقلمند او ښه انسانان ډېر کم پیدا کېږي ستا د هغه عقلمند او هوښیار په مړینه باندې زه هم خواشینی شوم خو باچا سلامت ته اوس ماته دا ووایه چې زه دې ولې محل ته راوغوښتم څه کار دی ما سره باچا سلامت څه شی دی په ضرورت دی بوډا ما تا ته ویلي چې زما یو عقلمند او هوښیار وزیر مړ شوی د هغه د مړینې راهیسې زه د یو داسې هوښیار کس په تلاش کې یم چې د ملک حال او احوال هم ترې وپوښتم او وختنې پوښتنې مشورې هم ورسره وکړم خو زه په داسې کس پسې ډېر زیات وګرځېدم خو پیدا مې نه کړو داسې خوبایي زه په بل چا کې نه وینم یوازې په تا کې یې وینم زه غواړم چې تا د خپل ځان وزیر جوړ کړم د ملک په باره کې اختنې پوښتنې درنه وکړم او د ملک حال او احوال درنه وپوښتم ستا څنګه خوښه ده بوډا باچا سلامت زه څه ووایم چې ته داسې ښه انسان ته ضرورت لرې نو زه په دې کې هیڅ هم نشم ویلی او ته په ما کې دا خوبایي وینې نو بیا ستا خوښه ده چې څنګه دې خوښه وي هم هغسې وکړه زه ستا تابعدار یم او بیا باچا سلامت ولاړ شي او خپل سپایي ته ووایي چې ولاړ شه دا حکم جاری کا چې باچا سلامت یو عقلمند هوښیار کس پیدا کړو اوس به یې د ځان وزیر جوړ کړي اوس به د ملک حالات بالکل ټیک شي
خدای مو وبخه یو ضروري اعلان واورئ باچا سلامت حکم جاری کړی چې باچا سلامت یو وفادار عقلمند کس پیدا کړو اوس به باچا سلامت هغه کس د ځان یو وفادار او ښه ملګری جوړ کړي او وزیر به یې جوړ کړي اوس به د ملک حالات بالکل ټیک شي تاسو هیڅ غم مه کړئ د اعلان پای خوږو دوستانو د دې کیسې غرض به تاسو مونږ ته په کمنټ سیکشن کې ولیکئ او د داسې نورو خوږو کیسو او کارټون ویډیو کتلو لپاره زموږ چینل درسره لازما سبسکرایب کړئ نور نو ستاسو وخت نه ضایع کوم ماته راکئ تر بلې کیسې راوړلو پورې اجازت د لوی الله په امان د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ